کابل کې یو عالم په ګډون 12 کسان وژل کېدل. طالبانو یې د غندنې ترڅنګ د غچ اخیستنې خبرداری ورکړ. دغه دیني عالم وخت ناوخته د کابل پر حکومت نیوکې کولې او د ارګ اداره یې سوله ضد کړنو، فساد او نورو بې بندوباریو کې ښکېل بلله. نن د کابل د شکردرې ولسوالۍ اړوند په یو جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د هېواد د یو تن جید عالم مفتي محمد نعمان فضلي په ګډون شاوخوا 12 تنه لمونځ کوونکي شهیدان شول. ویل کېږي چې چاودونکي توکي په محراب کې ځای پر ځای شوي وو چې د لمانځه پر مهال چاودنه ورکړه. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو طالبانو یې پړه د کابل پر استخباراتي ادارې ورچولې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه په سختو ټکو غندلې او په یو پیغام کې د یاد جنایت له عاملینو څخه د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. دغه وحشیانه عمل د کابل ادارې د استخباراتو د دین ضد جنایاتو له لړۍ یوه کړۍ ده چې عاملین به یې بې حسابه پاتې نشي انشاءالله. ارګ په دې تړاو خپله چوپتیا نه ده ماته کړې، خو نورو داخلي جهتونو او ځینې بهرني سفارتونو بیا دا چاودنه غندلې ده. پر مفتي نعمان فضلي څو کاله وړاندې د مولود شریف په مناسب یوه دایره شوې غونډه کې هم ورته یوه مرموزه چاودنه وشوه چې نوموړی پکې خوندي پاتې شو، خو ګڼ میلمانه او شاګردان او مریدان یې پکې شهیدان شول. نوموړي وخت ناوخته د کابل پر حکومت نیوکې کولې او د ارګ اداره یې په سوله ضد کړنو، فساد او نورو بې بندوباریو کې ښکېل بلله. دا لومړی ځل نه دی چې کابل کې د دولت پلوه استخباراتي کړیو لخوا علما ترور کېږي. تر دې وړاندې هم په سلګونو ورته پیښې شوي چې د پل خشتي جومات د خطیب ایاز نیازي، د شیرشاه سیوري جومات خطیب ډاکټر عزیز الله مفلح او د جمعیت صلاح مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون په سلګونو علما، پوهان، ښوونکي او سیاسي مشران په تیرو څو محدودو کلونو کې د ناڅرګنده استخباراتي حلقاتو لخوا په مرموز ډول ترور شوي دي.